बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद लरम چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زه محمد ذکی حکیمی د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو، زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زما تر څنګ ناست احمد موسی صاحب دی چې د پښتو ژبې خوږ غږ ترنم کوونکی دی. نن غواړو د دې سره خپرونه وکړو او دغه خپرونه تر اخره پورې ویې سلامونه او نیکې هیلې. سلامونه یاره، جوړ په خیر، ښه راغلاست. ډېره مننه. سلامونه واغ ملګرو ته چې ستاسې د کمرې او د یوټیوب له لارې موږ ویني. ډېر مینه درنښت ټولو ته. خدای دې ټول ښه لري. ډېره مننه چې خپل دغه یوټیوب کې زه میلمه کړلم. کو رمضان موسی خیر صاحب، مننه، ژوندی اوسې. او تا نه مننه چې زموږ بلنه دې ومنه. خدای دې لره، خدای دې لره، ډېره مننه. په سر کې پوښتنه به وکړم موسی خیر صاحب چې د خپل ځان په اړه زموږ دوستانو ته یو څه ووایه، د خپل پلرنۍ ټاټوبی په اړه. ډېرو ملګرو ته خو به البته هغه د پېښورۍ ژبې کیسه ده چې پته وي. زه خو اصلا لغمان یم ډېر ښه. او اوسېږو په ننګرهار ولایت کې. کلونه کېږي همدلته د پلار او نیکونه پاتې کېږو همدې ځای کې. خو اصلا په خټه زه لغمانی یم. ډېر ښه، لغمانی نو بلکل. بیا په لغمان کې د کوم ځای؟ په لغمان کې خپله د مهترلام مرکز یو. ډېر ښه. موسی خیل صاحب، څومره وخت کېږي چې تاسو ترنم کوئ؟ ولا داسې شمار مې ورته نه دی نیولی چې په نیټۍ به څومره نیټه وي، خو کېږي به یاره 15-16 کاله به کېږي زه ترنم کوم. یو پوښتنه چې دلته ما سره پیدا شو، آیا ترنم یو عایداتي منبع ګڼل کېږي یا نه؟ یاره په کل کې د شاعرۍ نه چا ګټه نه ده کړې او ډېر ټوکي شاعرانو پسې کېږي. ما د ډاکټر صاحب شکیب پوسټ هم وکته. البته دا ښه خبره ده، د شعر نه چا ګټه نه ده کړې. هغه سعید ویلی دی که سعود ویلی دی، وایي پلار مې لقمان نه و خو ما ته به یې وویل خېټه ډوډۍ غواړي، غزل نه غواړي. ډېر ښه. چا ترې ګټه نه ده کړې خو موږ ترې ګټه کړې ده. تا ګټه ترې کړې ده. ښه خبره ده. موسی خیل صاحب، نو موږ په یو خوږ ترنم باندې ونازوه. خدای دې وساته. زه د عزیز مانډیوال یو شعر دی وایم، خدای دې وکړي چې ټول به خوښ شي. ډېر داسې نوی هم دی په کمپوز یې. دا خبره ریاضت و محنت هم نه دی شوی. بس ستاسې د غږه چې وي هغه به خوږ وي انشاءالله. څومره منت څومره زارۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. څومره منت څومره زارۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. خدایا زمونږه چغې اورې که نه، خدایا زمونږه چغې اورې که نه. څوک پاچایي او څوک ډوډۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. څومره منت څومره زارۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. دا بیت وروره د پخوانۍ کیسه ده، خو ښه ده. اختر نږدې شو قرض او پور ګورما، اختر نږدې شو قرض او پور ګورما. لور مې صادر زوی مې سپلی غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. څومره منت څومره زارۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. د جانان کلی دومره ډېر لارې دی، د جانان کلی دومره ډېر لارې دی. تله راتله غوټې 100 روپۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. څومره منت څومره زارۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي.
دا د مانوال صاحب کلام و. ډېر اعلی. په دغسې وریځ موسم کې په دغه یار. شین ځای کې دا داسې یار ترنم اورېدل نو بیل خوند لري. ډېر ښکلی خدای دې موسی لره، خیل خدای صاحب. دې لره. موسی خیل صاحب خپل هم شعرونه لیکئ کله؟ ولا کله کله خو شعر ولیکل سي موږ نه، خو هغه د شعر په معیار باندې خو دا ځکه برابر شي بیا چاته ترنم ښودلی کوئ؟ نه سو. ما ډېر شعرونه ترنم کړي دي، ملګرو به اورېدلي اوس ما خپله شاعري ما خپله ترنم کړې ده. ډېر ښه. موسی خیل صاحب د خپل د تعلیم او تحصیل په اړه موږ ته ووایئ. یاره ما خو ښوونځی دلته لوستی په کلي کې، خو لیسانس مې په حقوقو کې د التقا پوهنتون څخه کړی دی. ډېر ښه. د قضا او څارنوالۍ. ډېر ښه. څارنوال صاحب هم یاستئ نو. ولا څه نه څه خو یې وبکي. بلکل. موسی خیل صاحب ستاسې کوم ترنم تاسې په شهرت راوستلی؟ یاره دا ملګري کیسه کوي شاعر د یو شعر لپاره پیدا وي، کیدای شي دا خبره واقعیت هم ولري. ما څه موده مخکې دومره ترنمونه هم نه وو کړي. بلکل. البته همغه اول ترنم و زما په داروخات ملنګ جان په نامه باندې یوه دیره واچولی ده زموږ په کلي کې. البته اول علمي ځای و، هلته به خلکو زده کړه کوله. ډېر ښه. بیا یو دفعه مشاعره سوه، هلته پکې شعرونه ویل کېدل که نه. داسې نه وه چې مثال غټه بڼه یې درلوده چې دا به ډېر لرې لرې ځایونه اول کې راتله که نه. هغه وخت کې ما هلته یو ترنم وکړ، یو زلمی ناست تر وخت ژړا کوي ستا په خاطر، دا شعر و. که امکان یې یو دوه بیتونه یې موږ ته یې لږ ترنم درته ووایم. همهغې نه وروسته بیا خلکو زموږ نوم سره مشنا شول، ملګرو هم پېژندلو او خبره دغه تر تاسې تر دې لړۍ راورسېدله. بلکل همداسې ده. دغه شعر داسې دی چې یو زلمی ناست تر وخت ژړا کوي ستا په خاطر، له خپل ځوانۍ سره جفا کوي ستا په خاطر. په کومه لار چې ګرځې ستا قدمونه ښکلی، په تورو شپو کې ناست وي ستا تصویرونه ښکلی، خلک په د پورې خندا کوي ستا په خاطر، له خپل ځوانۍ سره جفا کوي ستا په خاطر. دا زما هم د خوښې دی. والا ډېر ښایسته ترنم دی. موسی خیل صاحب ترنم برخه کې استاد لرې؟ یاره ما خو له چا نه د ترنم شاګردي نه ده کړې. اکمل صاحب اشاره کوي زه استاد ترنم خبره اصلا داسې ده. ما مخکې تاسو یو خبره وکړله که نه، هلداسې ناست وو. دا ټایلنټ داسې دی که نه چې دا نه کوم پیچکاري کېږي چاته او نه چاته ښودل کېږي. که یو سړی دی وروره په محنت خوارۍ باندې به دا راغلی دی ساحې ته که نه، نو ترنم که زه څومره ووایم چې ما زده کړی دی هغه خو چې غږ دې ښه نه وي چېرته دې دا ټوله نه مني. همداسې. نو ترنم کې زه استاد نه لرم. خیر دا سورلی او کمپوزونه خو وروره دا خو ډېر که سخته خبره نه ده، اسانه هم نه ده، خو که اسانه خبره ده بې سخته هم دومره نه ده، کار غواړي، محنت غواړي. نو ما په ترنم کې داسې خاص استاد نشته دی چې زه ووایم چې ما فلانکي نه زده کړې کړي دي. بعضې خلک ما ته وایي چې ولا د ترنم چل هغه راته وښیه. وایم اوره زه به تا ته ډېر ووایم چې دغسې وکړه، خو چې ته ستا غږ ښه نه وي که نه د شعر کمپوز راخیستی نه شو، نو هغه خو ډېر سخت دا ټول ستونې پورې باړه لري. دا خبره چې غږ دې ښه نه وي زه کمپوز به زده کړې، نو چې غږ دې ښه نه وي څه شی. همداسې ده. بلکل. کله د ترنم په وخت کې د غږ بند شوی دی چې ترنم په جریان کې یو ځلې د غږ بند شوی؟ خبره اصلا داسې ده که نه چې ترنم ګوره د ذوق شی دی که نه، چې ذوق باندې برابر یې بیا به ته ښه ترنم کوي. بعضې وخت داسې راغلی دی چې یو نیم تا غوندې ملګری راسي وشو چې ترنم وکړه، نو چې د زور ترنم نه کېږي حتما به ستونی بندېږي. بس مونږ خو په زوره نه دی کړی موسی خیل. نه ما ویل چې تا غوندې ملګری هېڅ مجبور یې ورته وکړي که نه. نو داسې شوي دی ډېر ځای کې. دغه غږ ښایسته کولو لپاره چې شی شته دی چې مونږ هم استفاده وکړو، نور دوستان هم ورڅخه استفاده وکړي؟ ټایلنټ خو خدایي دی که نه. یو هندی لیکوال دی هغه وایي که دا ټایلنټ د هر چا په بدن کې یو زړی دی که نه، وایي دلته چې څومره اوبه اچوې دا وایي راشین کېږي، اوبه ورته نه اچوې خو بیا راشین کېږي نه، بیا هغه وچېږي درنه که نه. نو د غږ د ښایسته کولو لپاره ما نه څه پاریز کړی دی او نه مې وروره څه داسې خاص استعمال کړي چې ولا زما یا غږ خراب نه شي یا ښه شي. بس خدایي ورکړه ده وروره لګیا یو په دې. بیا ژمی او اوړي کې خو درته توپیر نه کوي؟ نه 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 یو سیستم دی وروره.
سینجي ګاډی نه دی. مسافر صاحب په یو بل ښایسته خوږ ترنم باندې مونږ ونازوه، مونږ ته یې ووایه مونږ یې تږي یو. زه د انورالحق یرغل صاحب یو شعر وایم، څو بیتونه به درته ویم، صحیح دی؟ کاڼه کاڼه یې لوی غر درنه جوړېږي، کاڼه کاڼه یې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه لوی لښکر درنه جوړېږي، یا پښتونه لوی لښکر درنه جوړېږي، کاڼه کاڼه یې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه لوی لښکر درنه جوړېږي. د مکتب زړې او ورانې ودانۍ ته، د مکتب زړې او ورانې ودانۍ ته، کیرې ورشي سره زر درنه جوړېږي، یا پښتونه لوی لښکر درنه جوړېږي، کاڼه کاڼه یې لوی غر درنه جوړېږي، یا پښتونه لوی لښکر درنه جوړېږي. ډېر اعلی، زبردست، ډېر خوندور و. مسافر صاحب په کوم ترنم باندې پښیمان شوی که شوی ولې دلیل یې څه و؟ یاره زه خو داسې شعر نه انتخابوم چې بیا پرې پښیمانه شم که نه. البته دا زور کار هم نه دی چې څوک درته ووایي چې دا شعر ووایه په زوره. زه خپله د زور چا راته نه دي ویلي تر اوسه پورې چې دا شعر یا ترنم کوې بیا ترنم کې په اجباري ډول که نه. نو داسې شعر ما نه دی ترنم کړی چې زه بیا پرې پښیمانه شم، او خدای دې داسې ورځ هم نه راوړي انشاءالله. مساخیل صاحب کوم شاعران تعقیبوئ ډېر؟ د شعر د تعقیب لپاره خو زه خاص شاعر نه لرم چې زه باید هماغه ولولم که نه. چې څوک ښه شعر ولیکي هماغه ښه شاعر دی، هماغه به انتخابوو او هماغه به لولو. نو داسې خاص څوک نشته دی. کله کله بې زه چې ډېر یعنې البته لولم، داسې خاص نه دی چې زه اوس ووایم چې بلا همدغه دی او بل څوک نه دی. چې ښه شعر هر څوک ولیکي زه هغه ترنم کوم، ولو که هغه زما خلاف هم وي، زه چې ښه شعر ولیکي ترنم کوم. یو ډېری هم همداسې شوي دي. خو درویش صاحب زه ډېری وخت د هغه شعرونه ترنم کوم، درویش درانی هغه د پښتون رسا غږ دی. بیا یې ورپسې ونیسه رحمت شاه سایل صاحب، هغه هم ډېرې خوږې خبرې کوي. پیر محمد کاروان صاحب ډېر ښه شعر لیکي. دا ډېری وخت کوشش کوم چې د دوی ښه شعر را پیدا کړم او ښه ترنم لیکم. همداسې ورپسې ونیسه ارواښاد ملنګ جان. ډېر ښه. مساخر صاحب تاسو خو په دغه برخه کې هسې تقریبا ادبیاتو سره تړلې ده ترنم، نو په اوسني شاعرانو کې او تېر شاعرانو کې څه توپیر شته دی د شعر په لیکلو کې؟ ځکه چې تاسو ترنم کوئ تاسو ته هغه د شعر ځانګړتیاوې معلومیږي. یاره په پخوانیو شاعرانو کې خو البته د اوسنیو سره تغییر ډېر زیات دی که نه. اوس خو خبرې نورې دي او هغه وخت خبرې نورې دي. خو د اوسنیو په پرتله پخواني شاعران ډېر ښه دي. که په هر د کلاسیک دور شاعري بېله شاعري وه او د معاصرې پیړۍ شاعري، نو هغه به تاسو ته خپله معلومیږي. ته که صابر صاحب لولې، که ته اجمل خټک لولې، که ته حمزه بابا لولې، که نور شاعران لولې، نو هغوی هم ښه دي. خو د معاصرې دورې شاعران هم کم نه دي. همداسې ده. مساخیل صاحب یو شخصي پوښتنه به وکړم. مهرباني. مینه مو کړې؟ یاره ما کې خو خصوصا دغه عادت دی چې ما ته هر څوک نه ګرانېږي. صحیح دی که نه؟ زه خدای شته تر اوسه مین شوی نه یم. که له دې نه وروسته چېرته په مخه مینتوب راشي وروره لبیک به ورته وایو، خو زه تر څو مین شوی نه یم. وړاندیزونه شوي دي؟ یاره متقابل لوري نه؟ داسې ډېر پیدا کېږي. دا کیسې خو پکې شته دی، شهرت کې خو دا کیسې شته دی. خو خبره اصلا داسې ده چې وروره یو سړی خپل ارمانونه نه شي پوره کولی، د بل چا ارمان به څه پوره کړي. صحیح دی که نه؟ او زه خپله نه غواړم چې زه په څه حال یم بل سړی هم را سره په دې حال شي. نو خدای دې موږ تر یو ځای ورسوي. حالات ښه شي، مینې ډېرې دي انشاءالله. مساخر صاحب همدغه خبرې په مناسبت باندې یو ښایسته کلام مینانو ته ډالۍ که. زه شاعري ما خو کړې ده، خو داسې د حساب شاعري نه ده که نه. زه یو دانه خپل شی درته ووایم چې ښه به یې او که نه به یې ولاکه پوه شم. ما د خو ښه نه ښکاري د غږ نه چې ښه به یې خدای دې لره. زه یم داسې درته وایم، صحیح دی.
دا به شعر نو وروره ښکته لکه مره د بېلتون دې سړی نشي مینه کې زما غوندې مجنون دې سړی نشي تا غوندې که سل مخونه ولري نو ښه ده ما غوندې بې ټکو بې مضمون دې سړی نشي چغې که وطن لپاره کاندي روح یې ښاد شه ګډ د بې وطنو په لاریون دې سړی نشي نه دي شیندې مالګې په زخمونو د بدن زموږ دومره خو ظالم لکه قارون دې سړی نشي او څومره څراغونه څومره تورې هدیرې څومره لنډه درته وایم چې پښتون دې سړی نشي نو خدای خبر چې ښه شعر دی زه هغه به وروره هغه زما به ستا لیدونکي به یې ووایي چې ښه شعر وکړه. موسی خیل صاحب په ژوند کې مو څه ډېر دردوي؟ یاره زما خو د ناهیلتوب ډېر لاملونه دي. ما درته وویله چې یو ځوان په داسې یوه ټولنه کې رالوی شي چې قدم په قدم انتقاد دی، قدم په قدم باریکۍ دي، قدم په قدم وروره د پیسو خبره ده، نو هغه ځوان چې په غربت کې رالوی شوی هغه به حتما وروره ناهیلي لري. خو چې یادوم یې وایي لمن مې لویه که څه شی ډېر دي که څه حساب ورته وایي که نه لمن مې تنګه زه به کوم راټولوم. نو اوس به کوم یادی سړی خدای دې موږ ارمانونو ته ورسوي انشاءالله د ناهیلۍ کوم سفر به په خیر. موسی خیل صاحب بل خوږ ترنمونه خو خبره اصله نسې ده که زه درته اوس 20 ترنم هم وکړمه ملګري اوري خدای دې ښه لري. بس مونږ هم ستاسې د غږ تږي یو. کور دې ودان پاړه به ونه خوځي چې باد نه وي، پاړه به ونه خوځي چې باد نه وي، هر سړی قابل د اعتماد نه وي، هر سړی قابل د اعتماد نه وي. هغه زړه سینې نه د ویستلو دی، هغه زړه سینې نه د ویستلو دی، کوم زړه کې چې مینه د هېواد نه وي، کوم زړه کې چې مینه د هېواد نه وي، هر سړی قابل د اعتماد نه وي. پاڼه به ونه خوځي چې باد نه وي، هر سړی قابل د اعتماد نه وي. کلکه غاړه ورکړمه اشنا خپل کړمه، کلکه غاړه ورکړمه اشنا خپل کړم، دومره وې چې نومې راته یاد نه وي، دومره وي چې نومې راته یاد نه وي، هر سړی قابل د اعتماد نه وي. پاڼه به ونه خوځي چې باد نه وي، هر سړی قابل د اعتماد نه وي. ډېر ښکلی. موسی خیل صاحب یوه پوښتنه کوم، دغه ترنم کول او زمزمه کول فرق لري؟ دواړه یوه خبره ده. یوه خبره ده. ترنم او زمزمه دواړه یوه خبره ده. فرق به پکې نه وي زما پاندې. بلکل ځکه چې ډېری وخت ګورو که نه وایي یو زمزمه وکړه او بیا بل ځای کې وایي ترنم وکړه. خیر دی یو ادبي نوم دی وروره. موسی خیل صاحب ستا د ډېر کور ودانې مننه چې زموږ بلنه مو قبول کړه او راغلې مونږ ته او دوستانو ته م یو څو ښایسته کلامونه وړاندې کړم. قدرمنو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ښاغلی احمد موسی خیل سره مو کړله. تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسې حضور ته راځم. تاسو په لوی رب سپارم. الله او مال شه. قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.